صاحب تا ته درنو مسافرو ته د ملي ټلویزیون ټول لیدونکو ته ښه راغلاست وایم او په دې تمه چې لوی اختر یې په خوشحالۍ سره تېر شوی وي او په دې لوی اختر کې ښې ښې خاطرې ولري او ځانګړی سلام مسافرو ته چې لوی اختر یې د هېواد نه بهر تېر کړي. کولی شي چې په دې خپرونه کې موږ ته د خپل د اختر په اړه همداشان د مسافرۍ په اړه په زړه پورې پیغامونه جالبه کیسې بالکل او خاطرې او نور که هم څه لري کولی شي دو خپله خپرونه ده دو ته ځانګړې شوې ده. بالکل خاکسار هر څه د ځان سره لري. همداشان موږ هم په خپرونه کې په زړه پورې سندرې ورته اماده کړي چې دوی به یې ګوري او په دې هیله چې دوی خوښې شي. او بالکل درنو مسافرو د سکیب له لارې نه هم موږ سره د ډېر زیات درانه لیدونکي په لاین کې دي خو خصوصا موږ زیاتره برخه د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه مسافرونه چې هغوی د ټلیفون په ذریعه باندې له موږ سره اړیکه ټینګوي هغوی ته مو وخت زیات ورکړی ده او د سکیب مرکو ته مو وخت کم ورکړی او همدغسې په زړه پورې سندرې هم درته په دې خپرونه کې لرو. خو په اوله کې زموږ دایمي همکار او زموږ د دې خپرونې ډېر دروند همکار او زموږ د دې خپرونې کتونکی ښاغلی حقیار صاحب له سعودي عربستان څخه موږ سره په لاین کې ده. نو ورځو حقیار صاحب به راواخلو چې حقیار صاحب دغه اختر څنګه تېر کړه په سعودي عربستان کې دغه افغانان چې د حج د فریضې لپاره هلته لاړل دغه د حج فریضه هلته څنګه ادا شوله. نو حقیار صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سره مبارک ژوندی اوسې حقیار صاحب الله تعالی دې راته روغ جوړ لره څنګه خدای دې خیر کړي. د اواز یې ډېر زیات ګډ وډ ده چې مریض خو به نه یې. ولا مریض شوی راته څنګه؟ الحمدلله خیر مدام د اواز کې توقع ده او د اوزیا کې د تبدیلي کې د ترکیب لري ډېر زیات حقیار صاحب په سعودي عربستان ته به د نړۍ ګوټ ګوټ نه اسلامي هیوادونو نه ډېر زیات مسلمانان درغلي دغه د حج د فریضې د ادا کولو په خاطر باندې. یعنی څنګه و دغه مراسم څنګه تیر شول یا څنګه تیریږي په سعودي عربستان کې او کله به له خیره دغه حاجي صاحبان زموږ هیواد افغانستان ته چې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره درغلي و بیرته کله په خیر سره راستنیږي؟ حاجیانو د ضیافت دپاره د هغوی د راتګ دپاره د هغوی د خوشحالۍ د ټکالۍ دپاره هغه ډېر شي هم ځان نه درېږي که هغه پوځیان دي که هغه ملي امنیت ده که هغه پولیس دي که هغه د مرور دي که دفاع مدني ده مطلق د دې له لاسه چې کېږي هغه نه درېږي. الحمدلله کومو منفقد چې بریالیانو ادا کړه او ډېر زیات راغلي ځکه چې دا د حاجي اکبر خدای دې د ولادونه قبول کړي. امین. نو مخلوق ډېر زیات راغلی لجنه چې ادارت ته ډېر زیات راغلی. بیا هم الحمدلله تفسیر خور کانداره مراسمو سره خلکو خپل د حج مراسم ادا کړي دي په خوشحالۍ سره. ما په خیال باندې ډېر کم کسان دي چې هغه په تجارت کې په قیادت رسېدلي وي هغه په یا سپېڅلي یا د کوم تاثیري توکو دي د هجوم د وجې نه یا د زحمت د وجې نه چې کله د تېل یا د تېلو د وجې نه دې د حاجي صاحب هوا څنګه وه؟ هوا څنګه وه؟ ګرمي یخ باران پکې و که نه؟ یاره نو داسې نه چې وروره د باران غوښتې به ډېر کم و منځري او موده وه د همدغه نه چې ستا کړه خو باران دومره ونه وساته ده او که څه وایي نو وروره د مشکل خلکو ته پیدا کړي ځکه چې خلک ډېر زیات وو او دغه ځای کې باران نه دی کمزوری باران نه کنه دا چې باران کې ډېر زورور باران وي دې سره باد وي دې سره ډېر راغلي بیا ډېر خلکو ته تکلیف او د تیر کال په پرتله باندې د سږ کال حج مراسم څنګه وو؟ حاجیانو پکې ډېر ګډون کړی و کم و کړی و؟ همداشان د افغانستان حاجیان څنګه وو؟ تاسو به نږدې نه اوسه لیدلي وي که مشکلات خو نه لرئ؟ حاجیانو به درې میلیونه خو هغه حاجیانو چې هغه رسمي راغلي وو حاجیان دلته درې میلیونه هغه حاجیانو تقریبا د درې میلیونه نه داخلي حاجیان زیات دي ځکه چې عرب هم ډېر زیات لاړو چې څوک خبر کوي بیا د اخبار د هغوی څوک هم نه دي پاتې کوي چې د هغه وخت کې ده دا د داسې وخت کې چې پرېږدادو له ځکه چې سعودي حکومت ډېر هغه هم ورکوي کسانې چې خلک ته تکلیفونه رسېږي په سره د سیمې نه بیا هم خلک راوړي ډېر زیات په ډېرو بهترو مراسمو سره تاسو پاتې شئ د موږ حاجیان چې دي د افغانستان نه
چې راځي راځي والحمدلله د کومګرا د طرف کسان راغلي او هغه د دې او هغه د دې مدار وکړي د ټولنې سره د خو اندار مراتب سره هغه هغه د د عرفات او استعلام او عرفات ته نو لیکه دا د استفادې نور یا د استفادې د تفصیل د منتظرونه چې کومو د افغانستان او د عرفات د دې باندې په دې باندې تعلق دې دایره حوالو ها خدای تعالی موږ کاپور یو چې راځي چې د حالات او د ورځ او د د بیرغ د نشان دا په دې ټول خلکو چې دا کله په ټول کې ژوندای اخیار صاحب خدای راته ژوندی لره سرلوړی او کامیاب اوسېږي په ډېرې زیاتې بښنې چې مریض هم او بس د حج مراسمو ته ورغلی وي الله تعالی دې دغه د حج مراسم چې